ملګرو هغه په پښتو کې متل دی چې کله د بابا وار وي او کله د بیبي وار وي. ملګرو راځئ چې پاکستان کې د څه شي بحران راغلی او اقتصاد پوهان یې څه وایي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. په پاکستان کې د رومیانو قحط راغلی دی او یوه کیلو یې په 400 پاکستاني کالدارو ته ختلې ده چې د ډیرو خلکو د اخیستو وسې نه کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا چې په پاکستان کې سره رومیان یا ټماټر دومره ګران شوي دي چې اوس ترې غوښه اخیستل اسان دي خو رومیان اخیستل ګران دي. دوی وایي چې رومیان یا ټماټر د غریب سړي د اخیستو له وسه بهر دی ځکه بیه 400 پاکستاني کالدارو ته ختلې ده. که څه هم حکومت ورته نرخ ټاکلی دی خو هغه نرخ هم 253 کالداره دی چې په لومړي ځل په پاکستان کې په دومره ګران بیه باندې رومیان خرڅیږي، خو په دولتي بیه باندې هیڅوک هم رومیان نه خرڅوي بلکې دوکاندارانو ورته خپله بیه ټاکلې ده. تېره ورځ د پاکستان حکومت ویلي و چې د رومیانو د بحران ختمولو لپاره یې له ایران څخه رومیان راغوښتي دي تر څو رومیان ارزانه شي، خو ویل کېږي چې اوس هماغه ایراني رومیان هم په 400 پاکستاني کالدارې باندې یوه کیلو خرڅیږي. پاکستاني رسنۍ په خپلو راپورونو کې وایي چې په وروستیو کې د تازه ترکاریو یا سبزیو بیه ډېرې لوړې شوي دي او نه یوازې سره رومیان یا ټماټر بلکې ورسره ترکاري لکه آلوګان، پیاز او د نورو سبزیو په بیو کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د غریب د اخیستو له وسه بهر شوي دی. د پاکستان حکومت پر وړاندې د ګرانۍ له امله په وروستیو کې سخت احتجاجونه هم ترسره شو، خو لا هم په دغه هیواد کې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي او غریبو خلکو ژوند پکې لا سختیږي. بلې لوري ته بیا پاکستاني اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. که چیرته له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې سمې کړي نو ښایي د ډیرو ګرانۍ مخه ونیول شي. اوس په پاکستان کې رومیانو او سرو زرو ته په نظر کتل کیږي او خوندوره صحنه هغه وخت د لیدو وه چې یوې پاکستانۍ ناوې د سرو زرو پر ځای د رومیانو امیلونه په غاړې کړي وو. که څه هم دغه ویډیو ډیری خلک د خوند لپاره ګوري خو له دې ویډیو د پاکستان اوسنی حالت هم په ښه ډول انځورېږي. په دغه ویډیو کې یوې پاکستانۍ ناوې د رومیانو امیل په غاړه کړی دی. په پاکستان کې اوس مهال رومیان 1 کیلو په 400 پاکستاني کالدارو ته رسېدلی دی. ناوې خبریال ته وویل چې په پاکستان کې سره زر ډېر ګران شوي دي، همداراز رومیان او چلغوزې هم ډېر ګران شوي، نو د همدې لپاره یې په خپل واده کې د سرو زرو پر ځای د رومیانو امیل جوړ او په غاړه کله چې خبریال د رومیانو دغه میل ته لاس وروړي نو هغه ورته په غوسه کې وایي چې لاس مه وروړه، ګڼې واهم دی. ناوې وایي زما دا رومیان په ما ډېر ګران دي. دا یوازې دا چې دغه ناوې د رومیانو امیل په غاړه کړی دی بلکې د ناوې پلار په لور په ولور کې خپل زوم ته 3 کریټه رومیان هم ورکړي دي. د پی ټي آی خبري اژانس د راپور په وینا په پاکستان کې رومیان اخیستل اوس د هر چا د وس خبره نه ده. همداراز د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د رومیانو بیه 1 کیلو 400 پاکستاني کالدارو ته رسېدلې ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ نو زموږ چینل در سره ضرور او حتما سبسکرایب کړئ.